دا د دویم نړیوال جنگ وروسته نړۍ ده. جنگ ګټونکې امریکا او شوروي اتحاد اوس دوه نړیوال ابر قوتونه دي. اروپا کنډو کپر سوې ده. د اروپا ختیځې سیمې د شوروي اتحاد په ولکه کې دي. فروری 1948 کې چوکوسلواکیا چې یو پارلماني جمهوریه ده د کمونیستي ګوند لخوا د شوروي پر هڅونه د انقلاب سره مخامخ کیږي. دغه پیښه غربي اروپا په دې طرح کې اچوي چې شوروي ولکه به نور د غرب پر لور خوځېږي. فرانس، برتانیا او امریکا تر خپلې ولکې لاندې جرمن سیمې پر متحد کولو سره جوړیږي. دا هرڅه د دې لپاره دی چې یو جمهوري جرمن هیواد د شوروي د ولکې د مخنیوي لپاره رامنځته کړي. د دې پرته فرانس او برتانیا د خپل دفاع په خاطر یو دفاعي تړون لاسلیک کوي. دا تړون که یوه خوا د یوه ممکنه جرمن اتحاد په خلاف دی، نو بل لور ته د شوروي د ولکې د مخنیوي په خلاف و چې د نړۍ تر ټولو ستر ځواک درلود. امریکا د مارشل پلان تر عنوان لاندې اروپا ته پورونه ورکوي چې په دې سره په اروپا کې د بیا رغونې د کار سره سره د شوروي مخ هم په ونیسي. دلته نو کشاله زیاتیږي او اروپا د آیرن کرټن یعنی د اوسپنیزې پردې له لارې سره بیلیږي. دا نو د ساړه جنگ آغاز دی. شوروي اتحاد چې د مغربي جرمن جمهوریت د جوړښت مخالف دی، د برلن ښار د کلابندۍ چارې لټوي چې د غربي قوت په ولکه کې دی. دا ځل برتانیا د امریکا او کاناډا سره د یو پټ دفاعي تړون لپاره خبرې اترې پیلوي. پر 4 اپریل کال 1951 کې په واشنگټن کې 12 هیوادونه د شمالي اوقیانوس دفاعي تړون لاسلیک کوي. دا واشنگټن تړون په نوم هم پیژندل کیږي. یو پوځي او سیاسي ائتلاف چې مرکزي ټکی یې 5 آرټیکل یا 5 ماده ده چې د ټولو غړو هیوادونو دفاع یقیني ګرځوي. غړي هیوادونه پر دې سره جوړیږي چې د تړون پر یوه غړي هیواد برید پر ټولو برید منل کیږي. دا تړون د اوقیانوس د سمندر دواړو غاړو او د سرطان د خط د شمال ته پراته هیوادونه او د هغوی د مقبوضات د دفاع په خاطر لاسلیک کړل شو. ځکه نو ودې ته نارت اټلانټیک ټریټي ارګنایزیشن یا ناټو نوم ورکول کیږي. غربي اروپا اوس په قانوني ډول د امریکا په حفاظت کې ده. امریکا یوازینی اټومي هیواد دی. 10 اگست کال 1951 کې شوروي هم خپل لومړی اټومي تجربه ترسره کوي. بل لور ته په ایشیا کې امریکا او شوروي د کوریا پر قضیه پریکړې ته نه سره رسیږي چې پر 2 برخو ویشلې ده. پر 25 جون 1950 کې شمالي کوریا د شوروي په مرسته پر جنوبي کوریا برید کوي. د دې په جواب کې د ملګري ملتونو د ادارې پوځ د امریکا په مشرۍ کې پر شمالي کوریا برید ترسره کوي. امریکا په دا جنگ کې ډېره بوخت ده او وام لري چې شوروي به له دې څخه ګټه پورته کړي. دا ګټه شوروي په غربي جرمني کې ترلاسه کولای شي، ولی چې یو خو جرمني د ناټو غړی نه دی او بل د دویم نړیوال جنگ وروسته غیر مسلح کړل شوی دی. امریکا غواړي چې ژر تر ژره جرمني مسلح کړي، خو فرانس، بلجیم او لکزمبرګ یې مخالفت کوي، ولی چې په تیرو 2 نړیوالو جنگونو کې جرمني دغه هیوادونه ځپلي وه. فرانس یو ګډ اروپایي پوځ جوړول غواړي چې په دې کې به جرمن پوځ هم وي. بیا به دغه پوځ په ناټو ګډیږي. د دې پرته اروپایي هیوادونه په یوه ګډ پوځي خاکه سره جوړیږي.
دوی پیرس ته نږدې په راکن کوټ نومي سیمه کې یو مرکز جوړوي. هر غړی هیواد به په خپل لګښت سره پوځي ډلګۍ ورکوي چې د ناټو په لاس کې به وي. امریکي ولسمشر آیزنهاور د دې تنظیم لومړی سپریم مشر ټاکل کیږي. په کال 1952 کې یونان چې تر کورني جنگ راوځي او ترکیه چې مخ پر غرب دی د دې ائتلاف نوي غړي ټاکل کیږي. هم په دا کال په دې ائتلاف کې د سیکریټري جنرال په نوم یو بل چوکۍ جوړیږي چې دا تر ټولو لوی چوکۍ ګرځول کیږي. د ناټو مرکز چې د 3 کلونو راهیسې په لندن کې پیرس ته راوړل کیږي. فرانسیسي پارلمان د فرانس د ګډ اروپایي پوځ د جوړولو تجویز مسترد کوي، ځکه نو فرانس جرمني ته د وسله ورکولو اجازه هم ورکوي. په دې سره جرمني هم د ناټو غړی هیواد ګرځول کیږي چې د دې اعلان پر 8 مې 1955 کې کیږي. څو ورځې وروسته شوروي اتحاد د وارسا د پوځي تړون په جوړولو سره ځواب ورکوي. دا بیا د ختیځي اروپا پوځي ائتلاف دی. دواړه ائتلافي قواوې د جرمني په منځ کې د تیرې سوي کرښې ختیځ او لویدیځ لوري ته یو بل ته مخامخ ولاړ دي. امریکا چې په اروپا کې خپل 4 لکه پوځ اړولی وو، اوس اټومي جنگ ته لمن وهي او په اروپا کې اټومي وسله لګیا ده. په روانو 2 کلونو کې الجزایر، قبرص او مالټا هیوادونه خپلواکي اخلي، خو یو لا هم د ناټو غړیتوب ته زړه نشي کوي. فرانسیسي ولسمشر چارلز ډي ګال په دې ائتلاف کې د امریکایي غلبې مخالف دی. هغه د فرانس لخوا د ائتلاف مربوطه کومنده پرېږدي، خو غړیتوب یې پر ځای ساتي. یعنی اوس به فرانسیسي پوځ د ناټو په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي. په فرانس کې ځای پر ځای سوي 10,000 امریکایي سرتیري او د ناټو مرکز بلجیم ته وراړول کیږي. په کال 1904 کې په قبرص کې بغاوت ترسره کیږي او ترکیه د دې خلاف پوځي عملیات کوي. یونان هم خوشاله نه دی، نو ځکه هغه هم ناټو ته خدای پاماني وایي. پر روانو کلونو کې شوروي اتحاد نوي او طاقتور اټومي میزایلونه د اروپا پر لور لګوي. دا نو غربي اروپا ته څرګند خطر و چې په دې سره کشاله بیا زیږي. په جواب کې ناټو هم په 15 غړو هیوادونو کې میزایلونه ورته لګوي. په دې حالت کې یونان بیرته په 1980 کې د ناټو د پوځي عملیاتو کومندې ته راځي. په 1902 کې هسپانیا هم د ناټو غړیتوب ترلاسه کوي. اوس شوروي اتحاد د سخترین اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په افغانستان کې په یو ګران بیه جنگ کې نښتی دی. په 1986 کې د چرنوبل د اټومي پیښې له امله شوروي په ختیځه اروپا کې واک بایلي. هلته کې شوروي ائتلافي حکومتونه یو په بل پسې پر نړېدو دي. په 1991 کې د برلین دیوال ړنګیږي او شوروي ولسمشر میخایل ګورباچوف د ختیځ او غربي جرمني د ګډولو لپاره د ناټو هیوادونو سره خبرې اترې پیلوي. ګورباچوف غواړي چې جرمني د ناپیلې یا غیر جانبدار وي، خو امریکا غواړي چې جرمني د ناټو غړی وي. ناټو هیوادونه د متحده جرمني د مځکې څخه د روس پر خوا د 1 انچ د نه خوځښت ژمنه کوي. جون لا تر اوسه وارسا پوځي ائتلاف شتون لري، ځکه نو د روس پر خوا د ورڅکېدو چا چورت لا نسو وهلی، خو په دې اړه تړون نه ترسره کیږي. تش په خوله ګورباچوف ته یقین ورکول کیږي.
په پای کې ګورباچوف ومنله چې متحده جرمني د ناټو غړیتوب ترلاسه کولی سي او بیا یې شوروي اتحاد او وارسا تړون ختم کړی. په دې سره سوړ جنګ هم پای ته رسیږي. ناټو د افغانانو د وینو په بیه او د 40 کلونو په هلو ځلو سره خپل سیمې د روس لخوا د ممکنه جنګ څخه غوړې پړې وایستلې. ناټو بې له کوم جنګ کولو په 40 کلنۍ شخړه کې خپل غړي هیوادونه خوندي راوساتل. د سوړ جنګ پای ته د رسیدو باوجود غړي هیوادونه نه یوازې دا چې د ائتلاف د نه ختمولو پریکړه کوي بلکې د نوي نړیوال چاپیریال سره یې سموي. په بلقان کې یوګوسلاویا د خپلواکۍ د تحریکونو سره مخامخ ده. سالونیا، مقدونیا او د کرواتیا وروسته بوسنیا د خپلواکۍ اعلان کوي. خو په یوګوسلاویا کې یو بل لوی اقلیتي قام سرب اوسیږي. هغوی هم د خپلواکۍ اعلان په کولو سره د سرایوو د ښار کلابندي کوي. ملګري ملتونه ناټو ته واک ورکوي چې د یوګوسلاویا په خلاف د وسلې د بندیز لپاره په اډریاټیک سمندرګي کې ګزمې پیل کړي، ولې چې دا وسله یوګوسلاویا سرب ته ورکوله او هغوی بیا د بوسنیا د ولس په خلاف کاروله. د دې وروسته ملګري ملتونو د بوسنیا هوایي حریم نو پلای زون وګرځاوه او د عملي کولو لپاره د ناټو هوایي ځواکونو ته د ګزمې اختیار ورکړ. پر 28 فروری 1994 کې شپږ سرب الوتکې نو پلای زون ته ننباسي چې هلته بمباري وکړي. د ناټو هوایي ځواک 4 الوتکې راغورځوي. د خپل جوړښت 45 کاله وروسته دا لومړی جنګ و چې ناټو پکې ونډه اخلي. په دا بله میاشت کې ناټو د بوسنیایي سرب پوځ په خلاف بمباري پیلوي چې تر دسمبر 1995 پورې کلکه روانه وي چې بالاخره د امن په یو تړون سره دا بمباري پای ته رسیږي. بیا نو د ناټو تر کومندې لاندې یو نړیوال امن ځواک جوړول کیږي. د کلونو د خبرو اترو وروسته پر 12 مارچ 1999 کې پولند، چک جمهوریه او هنګري د ناټو ائتلاف غړیتوب اخلي. په یوګوسلاویا کې یوه وړه سیمه کوسوو چې د البانیانو سیمه وه هغه هم د خپلواکۍ اعلان کوي. د دوی یوه وسلواله ډله پر یوګوسلاوي پوځ برید کوي چې په دې سره کورنۍ شخړه رامنځته کیږي. یو ځل بیا ناټو لستونې رانغاړي. دا ځل روس اعلان کوي چې په ملګري ملتونو کې به د پوځي مداخلې قانون ویټو کوي. د یوګوسلاویا سره د خبرو اترو د ناکامېدو وروسته ناټو هلته خپل سري پوځي مداخله پیل کړه. ناټو د انساني ژغورنې تر عنوان لاندې پر یوګوسلاویا او په خاصه توګه پر پلازمینه بلغراد باندې 8 ورځې کلکه بمباري ترسره کوي. په پای کې د یو تړون له مخې د یوګوسلاویا پوځ له کوسوو څخه ووت کوي. دلته ناټو د کیفار تر عنوان لاندې یو نړیوال امن پوځ جوړوي چې د کوسوو ساتنه به کوي. روس چې د غرب د دوکو سره بلد دی هغه هم خپل عسکر دغه پوځ ته د استولو اعلان کوي. پر 11 سپتمبر کال 2000 کې د امریکا ښار نیویارک کې برید ترسره کیږي. په لومړي ځل ناټو خپل 5 ارټیکل فعالوي او د ترهګرۍ ضد جنګ هوډ کوي. د ناټو ائتلاف د ټولو غړي هیوادونو هوایي ځواک په امریکا کې سره راغونډوي او سمندري ځواک یې د روم په سمندرګي کې. امریکا خپل ناټویي او غیر ناټویي ملګري سره راکوټه کوي او پر افغانستان د یرغل اعلان کوي چیرې چې د طالبانو حکومت دی او اسامه بن لادن یې میلمه دی. د پلازمینه کابل نیولو وروسته د اعصاب په نوم یو نړیوال فوج په افغانستان کې ګمارل کیږي.
په نړۍ کې د لا نور امنیت تر عنوان لاندې 2 کاله وروسته امریکا پر عراق برید کوي چیرې چې د صدام حسین حکومت دی په 2 میاشتو کې دننه ټول عراق قبضه کوي. د دې وروسته د ناټو په غاړه 2 کومندې ورځړول کیږي، یوه په افغانستان کې د امنیت ساتنه او دویمه په عراق کې د نوي فوز روزنه. په کال 2004 کې بالټیک دولتونه لکه سالونیا، سلواکیا، بلغاریا او رومانیا د ناټو غړیتوب ترلاسه کوي. په 2005 کال کې افریقایي یونین چې په دارفور کې مداخله کوي او هلته جنگ روان دی د ناټو څخه مرسته غواړي او د پوځي نقل و حمل او هوایي ځواک مرستې ترلاسه کوي. په همدا کال ناټو امریکا ته د کترینا نومي سمندري توپان په پای کې او پاکستان ته د هیبتناکې زلزلې په پای کې چې 40 لکه انسانان یې بېکوره کړي وه انساني مرستې استوي. په کال 2008 کې په جارجیا کې د یو ریفرندم لروه 70% خلکو د ناټو د غړیتوب د ترلاسه کولو په حق کې رایه ورکړه. 2 میاشتې وروسته د بخارست په غونډه کې د ناټو غړي هیوادونو او د اوکراین او د جارجیا د غړیتوب لپاره درخواستونه ومنل. دا نو د روس سره د کشالې لامل ګرځي ولې چې روس ځان د شوروي اتحاد وارث ګڼي او ناټو وار په وار ځان د روس تر سرحداتو پورې رسوي چې دا حالت روس ته د منلو وړ نه دی. په کال 2009 کې کروشیا او البانیا د ناټو غړیتوب ترلاسه کوي او بل لور ته فرانس د ډېرې مودې وروسته د ناټو په پوځي جوړښت په بشپړه توګه ورګډېږي. په همدا کال ناټو په هارن اف افریقا نومي سیمه کې یو نړیوال پوځي بیړۍ ګماري چې دوی مقصد دا وباله چې دا بیړۍ به په سمندر کې د قزاقانو په خلاف عملیات کوي. په کال 2011 کې د عرب سپرینګ نومي پاڅون په جریان کې ناټو په لیبیا کې د قذافي له ظلمونو څخه د ولس د ژغورنې تر عنوان لاندې پوځي مداخله کوي. ناټو پر سرت ښار بمباریک ترسره کوي چیرې چې قذافي پناه اخیستې ده. په کال 2014 کې په اوکراین کې غرب پلوه لاریونونه پیلیږي چې په پایله کې روس پلوه حکومت ختم کړل سو او هیواد د غرب او د روس د پلویانو ترمنځ ویشل کیږي. روس د دې اړو دوړ څخه ګټه پورته کوي او د کریمیا سیمه په ځان پوري کړه. په جواب کې ناټو د روس سره خپل ټوله راشه درسه ځنډوي. د دې پرته ناټو په استونیا، لیتوانیا او په پولند کې خپل پوځونه اړوي. په 2019 کې مونټینیګرو او په 2020 کې شمالي مقدونیا د ناټو غړیتوب ترلاسه کوي. پر دابل کال د برسلز په غونډه کې ائتلاف د اوکراین د غړیتوب لپاره خوشي څرګندوي. پر همدا کال ناټو ائتلاف د افغانستان څخه خپل پوځونه طالبانو ته د ماتې ورکولو پرته باسي د چا په خلاف چې دوی 20 کلن ګرانبیه جنگ پیل کړی و. او د 2020 کال په پای کې ولادیمیر پوتین د ناټو څخه د روس څنډو ته د ورڅکېدو پر پالیسي د خبرو اترو غوښتنه وکړه، خو د ناټو د ځواب ویلو مخکې پر 22 فروری 2022 کې پر اوکراین د برید کولو اعلان ترسره کړ. روس له اوکراین څخه وغوښتل چې هغه پر ځای د دې چې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي د یو ناپیلي هیواد اعلان دی وکړي. خو د دې جنگ لامل اوس نور هیوادونه روان دي د ناټو غړیتوب ترلاسه کوي، لکه د کال 2022 د مې په میاشت کې فنلند او سویډن هیوادونه د ناټو د غړیتوب د ترلاسه کولو اعلان کوي.